همونه دوستانو جوړ په خیر بشیر وطن دوست يم د نن لپاره مو د انګلیسي دریم درس دی د هغه کسانو لپاره چې هغه نوې غواړي انګلیسي شروع کړي یا زده کړي د نن ورځې اولنۍ جمله ده Who are you? Who are you? ته څوک یې؟ ته څوک یې؟ موږ یو چا څخه پوښتنه کوو ته څوک یې؟ Who are you? I am a student. زه یو شاګرد یم. I am a doctor. زه یو ډاکټر یم. I am an engineer. زه یو انجینیر یم. هر څوک چې وي ورته وایه. I work in the store. I work in the store. زه په مغازه کې یا په سټور کې کار کوم. Which country are you from? Which country are you from? Which country are you from? ته د کوم هیواد څخه یې یا د کوم هیواد یې یا د کوم مملکت یې. Where are you from? Where are you from? ته د کوم ځای څخه یې یا د کوم ځای ته. که غواړې چې د هیواد پوښتنه یې وکړې څنګه ورته وایه Where which country are you from? او که غواړې چې ساده پوښتنه کې د کوم ځای څخه یې Where are you from? I am from Afghanistan. I am from Afghanistan. زه د افغانستان څخه یم. زه افغان یم یعنی I am Afghan. I am an Afghan. زه یو افغان یم. How old are you? How old are you? ته د څو کالو یې یا څو کلن یې. I am 25 years old. I am 25 years old. I am 20 years old. I am 50 years old. زه 25 کلن یم یا مثلا زه 60 کلن یم یا 50 کلن یم. هر څو کلن چې وي ته ورته وایه چې I am که مثلا 60 کلن وي I am 20 years old. که 30 کلن وي I am 30 years old. What time is it? What time is it? اوس څو بجې دي یا څه وخت دی اوس. What time is it? It's 4 o'clock in the evening. It is 4 o'clock in the evening. اوس د ماښام 4 بجې دي یا it's 3 o'clock in the afternoon. اوس د ماپښین 3 بجې دي. Today I have no time to meet you. Today I have no time to meet you. نن زه وخت نه لرم چې ستا سره وګورم یا ستا سره ملاقات وکړم. Tomorrow is my birthday. Tomorrow is my birthday. سبا زما د پیدایش ورځ ده. په خارج کې خلک د پیدایش ورځ لمانځي. نو دې ته چې وایي birthday وایي. Tomorrow is my birthday. Happy birthday. کله چې د پیدایش ورځ یې وه دوی بیا یو بل ته مبارکۍ ورکوي یا ویشیز ورته وایي ویشي نو څنګه ورته وایي Happy birthday. کلیزه دې مبارک شه. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Have a nice weekend. لکه موږ چې د هفته کې د جمعې ورځ رخصتي لرو دلته د شنبې او یکشنبې ورځ رخصتي ده په خارج کې نو دې ته چې وایي د هفتې اخرنۍ ورځې وایي ښه رخصتي ولري یا ښه وخت ولري دغه رخصتي په شپو یا ورځو کې دې ته چې وایي رخصتي ته ویکند وایي have a nice weekend. ښه رخصتي ولري. Today is the 10th of August. Today is the 10th of August. نن د اگست لسمه ده. What day is it today? What day is it today? نن کومه ورځ ده. Today is Monday. Today is Monday. نن دوشنبه ده یا نن د دوشنبې ورځ ده. Today is Today I am very busy. Today I am very busy. نن زه ډېر مصروفه یم. وخت نه لرم یعنې مثلا یو چا ته چې وایي Today I am very busy. What have you done today? مثلا ماښام کې پوښتنه د چا څخه کوې یا مازدیګر کې یا ماپښین کې ورته وایي چې مثلا ته نن ټوله ورځ څه کار وکړې یا په څه شي باندې مصروفه وې ورته څنګه وایه What have you done today? Tomorrow is Wednesday. Tomorrow is Wednesday. دا Wednesday نه ویل کېږي. دا Wednesday ویل کېږي.
tomorrow is Wednesday. سبا چهارشنبه ده یا سبا د چهارشنبه ورځ ده. بلې ویډیو پورې د الله حافظ او